دوستانو د نن په ویډیو کې به زه تاسو ته یو څه جالب معلومات وړاندې کوم. د همداسې نورو جالب معلوماتو د لیدلو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. اول ډیر به تاسو داسې خلک لیدلي چې د چپس خوړلو وروسته لاسونه په مساله باندې ولړل سي او بیا هغه ځینې خلک په کالو باندې پاکوي. د ډوریټوس کمپنۍ یو داسې د چپس کڅوړه جوړه کړې ده چې د ټوکر یا اټوال غوندې شکل لري چې د چپس خوړلو وروسته چیرې ستاسو لاسونه په مساله باندې ولړل سي تاسو کولی سئ چې په دغه کڅوړه باندې پاک کړئ او هیره مو نه وي چې دا کڅوړه د بیا پرېوللو وروسته هم تاسو استفاده کولی سئ. دوهم که چیرې زه تاسو ته وایم چې اوس غټې غټې درختې په اره باندې نه بلکې په لیزر په واسطه باندې پرې کوي ستاسو به باور ونه سي. بلې دوستانو دا یو حقیقت دی خو په عادي لیزر باندې نه. دغه لیزر ډیر زورور لیزر دی چې د دغه لیزر په واسطه باندې اول درخت باندې نشان کی او بیا وروسته درخت پرې کی. دغه لیزر انسانانو ته ډیره اسانتیا رامنځته کړې ده خو یو تاوان یې دا دی چې دا ډیر تیز دی نو کولی سي چې په هوا کې مرغانو او داسې نورو حیواناتو ته تاوان ورسیږي. دریم د کیلې په خوړلو سره انسان ولې خوشحاله کیږي؟ په کیله کې داسې مواد شته چې انسان یې وخوري او هغه اعصابو ته ورسیږي نو انسان د خوشحالي احساس کوي چې دغه مواد ته موږ د خوشحالي مواد هم ویلی سو او دغه مواد په هغه ګولیانو کې هم کاریږي کم چې ډاکټران یې مریضان ته د اعصابي مشکل او یا هم د ژور خفګان چې ولري هغو مریضان ته ورکوي. څلورم تاسو به ډیر لیدلي چې ځینې خلک د موټر د ساتنې لپاره یو پاراشوټ جوړ کړي. پر ځینې خلکو باندې خپل موټر ډیر ګران وي چې نه غواړي یوه رشقه هم پر وسي. نو نن به زه تاسو ته یو داسې پاراشوټ درښکاره کړم تاسو به حیران سئ. دغه پاراشوټ تاسو لیدلی سئ چې په ډیره اسانۍ سره پر موټر باندې لیږي او بیا وروسته دغه پلاستیکي غوندې پوښ ته هوا ورکول کیږي چې هم د لمر باد او د نورو شیانو څخه هم محفوظه کیدلی سي. تاسو لیدلی سئ دوستانو چې پر دې باندې هر څونه دروند شی راولیږي موټر ته تاوان نه رسوي. پنځم په دې خو ټول خبر یاست چې د موټر ټایرونه د لبړ څخه جوړیږي خو نن به زه تاسو خبر کم چې د ریلګاډۍ ټایرونه څنګه جوړیږي. پخوا دا ټایرونه په ډیر زحمت سره جوړېدل خو اوس یې د غټ غټو ماشینانو په ذریعه کار ډیر اسانه سوی دی او په ماشین باندې یې داسې زور باندې کوي او بیا ګول غوندې شکل ورکي او بیا وروسته هغه ته سری ورکي او بیا وروسته د نور ماشینانو په ذریعه باندې ټایرونه ورڅخه جوړ سي. شپږم مچمچۍ به مو ډېرې لیدلې وي خو نن مو زه د داسې شات څخه خبروم چې شین او زرغون رنګه شات مچمچۍ جوړوي. باور مو نه کیږي نو دلته وګورئ. دا مچمچۍ د یو چاکلیټو د فابریکې سره خپل چرګینۍ جوړ کړی وو او په فابریکه کې د ننوتلو لاره هم پیدا کړې وه او هغه چاکلیټ یا قهوه به یې خوړل نو ځکه یې د شاتو رنګ شین یا زرغون وو. او همداسې رقم شات سته چې هر یو ځان ته ډېرې ګټې لري لکه د بیرو او ګلانو او د غرو او همداسې د نورو ګلانو شات سته. اووم یو پاکټ میږي څنګه تر پیروني غره لا غټه ده. په جاپان کې هیروشي کرودا په نوم یو نفر په لاس باندې 103.3 متره میږي جوړه کړې ده. د دې میږي کمال دا دی په ماشین باندې خو درته هم ډیره غټه میږي جوړیږي خو د دې کمال دا دی چې دا میږي په لاس باندې جوړه شوې ده او هیروشي کرودا په دې کمال باندې نړیواله جایزه هم ترلاسه کړې ده. او سره سره دا میږي ډیر ښایسته خوند هم لري چې خلک یې ډیر زیات مینوال دي. اتم د بیور په نوم حیوان به مو د خوراک پر وخت لیدلی وي. دې حیوان ته د خوراک کولو په وخت کې چې دته وګورئ 19% ستاسو د اعصابو بوج یا فشار کمیږي. یعنی د امتحان د سوالو په وخت کې د انسان پر دماغ ډیر زور راځي نو په دغه وخت کې دغه حیوان ته د خوراک په وخت کې کتل چې ستاسو په امتحان د سوالونو په یادولو کې درته اساني جوړوي لکه څنګه چې خلک د پشي سپي او یا هم د نورو مینناکه حیوانانو ته کتل خوښوي نو همدارنګه بیور حیوان هم خلک د خوراک په وخت کې ډیر خوښوي.